ښه دا یو ورو سوال کړی دی چې دا خوراک دا روټۍ ګزارل ډرامانو ته او کچرو ته د څنګه جواب د دې مسلې دا دی ګوره خوراک ډوډۍ روټۍ دا هغه نعمتونه دي چې د دې شکر ادا کول پکار دي او د دې حفاظت پکار دي او د دې د سپکاوي نه ځان لرې ساتل پکار دي او سپکاوی د رزق دا دی چې ته لارو کوڅو کې ګزار کړي ډرامانو ته ګزار کړي کچرو ته ګزار کړي د سپکاوی ګوره چې کله تا د الله د رزق او د الله د نعمتونو سپکاوی وکړو الله به د نعمتونه بندي برکت بني بیا په هغې کې نو ځکه لارو کوڅو کې روټۍ ګزارل او خوراک ګزارل او ډرامانو ته ګزارل دا د دې رزق سپکاوی دی د نه ځان ساتل پکار دي نو کې به څه وکړه داسې چې یو خاص ځای کې کښېنه تا ته معلوم وي چې بهی دلته خلک راځي وړي او یا دلته زناور یا څاروي مارغان هغه راځي هغه خوري داسې ځای کې ایښوده پکار دي چې فایده ترې واخیستی شي او حدیث کې دا راځي ګوره سبحان الله فی کل کبد رطبه اجر ګوره د جګر خاوند چې که معنی دا چې هر ژوندی سړی او هر ژوندی زناور او څاروی او مرغه چې ستا د طرف نه څه شی هم خوري الله تعالی اجر درکوي نو دا روټۍ چې ستا نه زیاتې شوې ده دا خوراک چې ستا نه زیاتې شوی دی ته په یو ځای کې کښېږدي او څوک راشي ویسي څارویو له یې ورکړي زناورو له یې ورکړي نو تا ته پې څه دی تا ته پې اجر میلاوي بل اکثر دا غریبانان ګرځي هغوی خرڅوي نو دوه فایدې شوې یعنې هغه ته پکې هم فایده وشوه او حیواناتو ته رزق هم میلاو شو او ستا هغه کم رزق چې الله تعالی درکړی و هغه ضایع نه شو د هغې بې عزتي ونه شو